سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد محرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست دی ټې ټال. ټې ټال. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې د نن ورځې لوست پیل کړو، راځئ یو ځل په تېر لوست باندې رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسې تېر لوست څه شی و؟ ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسې تېر لوست د ټې د توري غږ، شکل او همدارنګه د هغه بڼه او همدارنګه د ټې د توري غږ په مختلفو کلمو کې، دا زمونږ درس و. ګرانو زده کوونکو، مخکې له ده نه چې نوی درس پیل کړو، راځئ یو ځل بیا هم د تېر درس په اړه لږې خبرې وکړو، تر څو تاسې ته نور هم روښانه شي. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، په تېر درس کې موږ د ټې توری وویل، د ټې د توري غږ، د هغه شکل. موږ د ټې توری څنګه لیکو؟ ګرانو زده کوونکو، وګورئ، د ټې توری، د ټې توری لکه د تې په څېر دوه ټکي لري، خو فرق یې څه شی ده؟ د ټې په توري کې وګورئ، دلته موږ غړوندی لرو، نو دا څه شی کېږي؟ دا ټې ده او دا تې ده. ګرانو زده کوونکو، ټې دا د پښتو د الفبا یو توری دی. ګرانو زده کوونکو، مونږ همدارنګه د ټې په توري باندې په تېر لوست کې کلمې ولیکلې. هغه کومې کلمې وې؟ وګورئ، په تېر لوست کې ما تاسې ته کلمې در وښودلې، کومې کلمې چې په هغه کې د ټې توري شامل ول. لکه په ځینو کلمو کې د ټې توری په پیل کې، په ځینو کلمو کې د ټې توری په منځ کې، او په ځینو کلمو کې د ټې توری په پای کې راغلی و. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسې ماته داسې کلمې ویلی شئ چې په هغې کې د ټې توری په پیل کې راغلی وي؟ داسې کلمې راته ووایئ چې په هغې کې د ټې توری په منځ کې راغلی وي، او داسې کلمې هم راته ووایئ چې په هغې کې د ټې توری په پای کې راغلی وي. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، پیل، همدارنګه ګرانو زده کوونکو منځ، او پای. راځئ ګرانو زده کوونکو، وګورئ، پیل، منځ او پای. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ پیل، منځ او پای. اوس موږ کلمې لیکو، داسې کلمې لیکو چې په هغې کې د ټې توری په منځ کې راغلی وي. په کومو کلمو کې د ټې توری په منځ کې راغلی دی؟ زه تاسې ته کومې کلمې دي چې د ټې توری په پیل کې راغلی، او کومې کلمې دي چې د ټې توری په پای کې راغلی. راځئ لومړی هغه کلمې لیکم چې په هغې کې د ټې توری په پیل کې راغلی. لکه ټال. لکه څه شی؟ لکه ټال. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، بل کوم یو دی؟ لکه ټولګی. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د دې ترڅنګ بله کومه کلمه ده؟ لکه یعنې داسې کلمه چې په هغې کې د ټې توری په پیل کې راغلی وي. لکه څه شی؟ چې د ټې، لکه ټیکری. آفرین.
لکه ټکری. څه شی؟ لکه ټکری. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ داسې کلمې لیکو چې په هغې کې د ټې توری په منځ کې راغلی وي. نو کومو کلمو کې په منځ کې راغلی؟ لکه وګورئ په منځ کې ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته کلمې لیکم په هغې کې د ټې توری په منځ کې راغلی. لکه خټک. دا یو قوم دی که نه؟ خټک. وګورئ ګرانو زده کوونکو بل څه شی دی؟ بوټان. آفرین، بوټان. بل ګرانو زده کوونکو مالټه. په دې کې هم په منځ کې راغلی. ګرانو زده کوونکو وګورئ زه تاسو ته اوس داسې کلمې لیکم چې په هغې کې د ټې توری په پیل کې راغلی په پای کې. لکه غټ. ګرانو زده کوونکو بل لکه بوټ. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو نورې کومې کلمې دي چې په هغې کې د ټې توری په پیل کې راغلی؟ لکه کټ. لکه څه شی؟ لکه کټ. وګورئ غټ، بوټ او څه شی؟ کټ. ګرانو زده کوونکو دا هغه کلمې دي چې په هغې کې د ټې توری په پیل کې راغلی. دا هغه کلمې دي چې په هغې کې د ټې توری په منځ کې راغلی او دا هغه کلمې دي چې په دې کې د ټې توری په پای کې راغلی. ګرانو زده کوونکو دا د ټې د توري غږ دی په مختلفو کلمو کې. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو دغه متن په ګډه سره لولو. په دغې متن کې د ټې توری په کلمو کې په کار وړل شوی. نو راځئ دغه متن لولو او ګورو چې د ټې غږ څرنګه دی په کلمو کې په مختلفو کلمو کې. ګرانو زده کوونکو لومړی راځئ وګورئ په دغې انځور کې په پاس انځور کې څه شیان وینئ؟ په دغې پاس انځور کې ګرانو زده کوونکو څه شی دی؟ وګورئ په پاس انځور کې یوه ډېره ښکلې تکه شنه ونه ده، یو ډېر ښکلی کور دی. ګرانو زده کوونکو په پورتنی انځور کې ټال دی. ستاسې ټال خوښیږي؟ زه چې کله ماشوم وم نو ماته به مې مور ټال ځړوو په ونې کې. ګرانو زده کوونکو تاسې ټال لرئ؟ زه چې کله په کور کې وم نو ماته به مې مور په کور کې په ونې کې ټال ځړوو. ټال بیا به ما په ټال کې زانګو خوړه. وګورئ ګرانو زده کوونکو دلته د خټک بل بوټ څه شو؟ د خټک بل بوټ څه شو؟ ګرانو زده کوونکو تاسې د دغو پوښتنو ځواب راته راکئ. تاسې کله په ټال کې زنګېدلي یاست او که زنګېدلی یئ ونه وېرېدئ؟ ګرانو زده کوونکو زه هم له ټال نه وېرېږم. تاسې له ټال نه وېرېږئ؟ ګورئ تاسې کله په ټال کې زنګېدلي یئ؟ که چېرته تاسې په ټال کې زنګېدلي یئ نو تاسې آیا وېرېدلي یئ؟ زه خو نه وېرېږم ځکه زما ټال ډېر خوښیږي. ګرانو زده کوونکو راځئ په دغې انځورونو کې موږ څه شی لرو؟ ګورئ کټ لرو، بوټ لرو او بوټان. ګرانو زده کوونکو اوس تاسې له ما پسې دا متن ولولئ. ټې ټال، ټې ټال. خاټول. وګورئ خاټوله په ټال کې زانګي. خټک د خاټولې ورور دی. د خټک بوټان تور دي. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ تاسې دا له ما پسې تکرار کړئ. ټې ټال. خاټوله په ټال کې زانګي.
آفرین. خټک د خاټولې ورور دی. د خټک بوټان تور دی. ګرانو زده کوونکو تاسې دغه متن له خپل ځان سره څه شی کړئ؟ تاسې دغه متن له خپل ځان سره تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ په دغې متن کې موږ هم څه شی لرو؟ دلته موږ د ټ توري لرو. په دغو کلمو کې کومې کلمې دي؟ وګورئ، خټک دی، ټال دی او غټ دی. په لومړۍ کرښې کې موږ څو کلمې لرو چې په هغې کې د ټ توری شامل دی. لومړی خاټوله. وګورئ، خاټوله په دې کې د ټ توری شامل دی. خاټوله له څو تورو څخه جوړ شوی؟ خاټوله له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له شپږو تورو څخه. خ، الف، ټ، واو، لام، ح. وګورئ په دې کې موږ سره د ټ توری شامل دی په منځ کې. ګرانو زده کوونکو همدارنګه په اولې کرښې کې موږ سره بل کلمه هم دی، ټال. په دې کې هم د ټ توری شامل دی په پیل کې. وګورئ په دوهمې کرښې کې له موږ سره څه شی دی؟ خټک. څه شی؟ خټک. په دې کې هم د ټ توری دی په منځ کې. بل په دوهمې کرښې کې له موږ سره بیا هم خاټول دی او بیا په دریم کې له موږ سره نوی بل کوم یو دی؟ بوټان. څه شی؟ بوټان. ګرانو زده کوونکو وګورئ دا او زموږ د نن ورځې لوست ټ ټال. ګرانو زده کوونکو تاسې دا متن په خپلو کتابچو کې 15 ځلې ولیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. ګرانو زده کوونکو پوهېږئ تاسو زه ولې کورنۍ دنده درکوم؟ ځکه زه په تاسې باور لرم چې تاسې تل خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو دا و ستاسې د نن ورځې لوست. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ. د خدای په امان.